سره خوري کنه چې بناسته وي کنه یو ماشین تیرې کېدل ته ما پسې څه کې تا پسې څه وکوم دل نه بس سړی وروخي دا لږه شاګه چې واړي دلته څه کې نه سړی ځامن دې سما اے بوډا خیر دی پندا چې چل کنه چې د هر چا په اړه باندې دا وعده ارماني زمان د خیر وعده یا مسکا غزنی راشي دا ورته په وینا ستړی په وینا دی ټول السلام علیکم دا غدا مړ اوسه پورې به چې برید پرېخي و بس نه ما سره ناستو صاحب دا کار ورته دا څنګه چې دا وسنه مخکې وای به سره مې تا ته مې سخرو مې کنه ولې وای خدای دې به خو بنیاد کو با تسخر به دې غپیالي زه خو دې میریم وای الله دې نکی وای الله دې نکی اخواشه دا خو د غونډو خلکو په اړه ارماني یا خدي کدلته څه دې دا نیغه چې چار مخکې خو نیغه کېږم کنه ته دلته څه کې خدایا پاکه شوه دې خیرن نه خو خدای خلاص کړم دا چې دې خدي کنه ته زما ښځې ته د بل چا ښځه یې پنځه میښې مې در باندې یادې کړي دي او اوس بیا شخص بابا ته دې وکړي شخص به دې غني کړي وای الله دې نکي بیا هم ستا غوندې د سپین ګورو دا ارماني که نه چې ځوانه جنجینې وکړم او ځان سره یې موټر کې مخکې کېنوم او خالي ګرځوم خو دا ارمان به دې پوره نه شي نو ولې دا بوډاګان به په دیرانونو شملي په بوډاګانو باندې پسې زړونه نشته بوډاګان به ټولو په ښځو ته به سترګې وه په ارام کښېنه په ارام په ما سترګې مه راباسه تا چې کوم تصویر ښودی دی که نه ما د هغه هلک راوله زه هغه سره واده کوم زما تصویر یې راوړي دي داسې تل دي که نه چې هلکانو خو داسې لیدلي نه زه بوډا یم زه به ښځه کوم ولې بوډاګان به ټول من غریبانان په شپېته دي که چې خولې واده کړي او ناز پیسه په ارام کښېنه په ارامه ما ته چې کوم تصویر ښودی د هغه غټ غټ ویښتري او سندجت په شان غټ لوړ تنګ دی بوډا دا دې د پلار نه تپوس وکړه د پلار نه دې تپوس وکړه هغه د ما ستا په سر لس لکه روپۍ ورکړي دي او ما ورته ویلي دي چې دا به ما سره واده کوي اوس پکې سنجیده پلانې څوک دي په ارام کښېنه په ارامه زموږ پښتانه خو عمر لري پښتنو دا کار وکړه د لور په نظر باندې پیسې باندې او لور یې بیا عمر له خر کوي نو خدای دې د دغه پښتنو کور ورکړي خپله لوڼه دې دې دریاب ته نه ورکړي که نه په ارام کښېنه زه اوس هغه ته اواز وکړم چې هغه راشي که نه بیا به فیصله کوو زلال شي متراڼې په بچیو متراڼې واغه دې مړه ده چې شي کوي والله آدا څنګه دې خدای دې دا سپېده خدای نو کنه څنګه چاله بل شي خبره را واغستله وای وای الله دې سر خورې که بوډا دا چندي دا زما زوی دي دې به بله وکړي پېښې د ده تصویر مې دا ته ښودې ولې ستا پلار ته بیا ما نه راکولی شم بیا په ارام کښېنه دی د مشیندارۍ سره ګرځه کړه په ما څه کې زه به تا سره ګرځم ته سره به ادا خدایه بېرته کربوړي وباسې دا به ما دا به که زه په دې کربوړي څه کوم اورې داسې چل دي ګوره ځان مه پاکوه بچي دا زما ښځه ده نګار خان بار ناست دی د دې نه پس په زما نکاح کېږي یا خدای یا خدای مې الله دې دا دیګل خوله مې راته دا خوله بنده که زلې سړی خلک راپورې کار دي یا ګوډه بچي تا د بابا کوم په دې دا بنده مې شینادي خوښه یا بچي بلادي خو ما ته یو ټوکر کوم موبایل نه بزان بچ کې دې خو نه راځي تاسو هغه زینه کوي ریکارډینګ ګوډه بچي انت نه یو ځنه مو تاسو دونه زیات خوشاله ده چې دې له دې ته ولې نه پیږي مې لکه دا تاسو سره نو چې دا د سویم واده پرې وته کنه پرې واده وته او چې کله دې خو سمته دا کوي نو ما پیشکې خاوندې پرېږې وته کنه پتا کې دا خاوندې سپه تا خو په ګوتې مې خلوت ته بچ کله چې په مصالحه باندې موږ یو داس کوي ها څه شوی زه سوي ما زما شرطونه دي وای 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 باندې د شرطونو څه وایا وایا زما لومبي دا شرط دی کنه چې خیر
انډیا غانې سره هوته نشي ګډېدی دا خدای ته پرې خوشحال نو د پښتو لوګري سره او ما سره ګډ شي که شرط دې وګټو زه سره واده کوم وړي خدای تابع نه کا ویل دا شرط ورسره ولګوم که مې وګټه خو چینې به وګټم او که مې ونه ګټم قبر خو مې ګټلې ځه بسم الله محمود اکله صاحب ولې نن به شرط ګټې وایي ویم راشه پلار دې ساه ورکړه سه ورکړه ویل الله دې خلاص کړي زه شکر چې موږ ته ما د پاتې شي ښه هم ته سره واسطه کې څه به کوو سره خو کوم ځل ته مې پرېږدي که نه پلار دې ویم خښې که ویم سروس سټېشن ته یې یوسه په شپږ شلو روپۍ به له اولان وي او بیا قبر کې خښ کړه وای دا به ونیسو کو ویم د لاس یې ونیسه ښه ځه انډیا ته یو سرویس